دا زه پړه کې جوړوم زما په سر کې د پیسه مازغه دي ماشاءالله ماشاءالله ولې پیسه دونه هوښیاري او که نه په شاعرانو کې منیر بنیری صحیح صحیح غټ شاعر به جوړېږم غټ شاعر به جوړېږي خوږ شاعر به جوړېږم که نه بس چې امن وي آران و خوشحالی به په ګډا وي لیونی غم به شمکور وي مینه ناک خلک مې خوښ وي او که سپین وي او که تور وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه صدررحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم د نننی ویلاګ چې کوم دی ډېر مختلف دی ستاسو ملاقات په کومه د یو داسې کس سره چې د هغه نوم سهیل اوتر دی او خبرې هم د هغه اوترې دي انداز یې اوتر دی راتلم په لاره باندې هغه راته اشاره وکړه او د ځان سره مې راچوت کړو دفتر ته مې راوستو خو ستاسو د هغه په منځ کې حایله کېږم نه خو دونه یم چې نن سبا په سوشل میډیا باندې د هغه ډېر زیات یو چرچه ده او ډېر خلک یې ګوري او ډېر خلک ول داد هم ورکوي نو موږ هم راوستو موږ وایي چې ستاسو سره د ده څونه ښکلي کلامونه دي یا څونه انداز دی کومه شاعري ده ستاسو سره شعر کړي اوتر صاحب دا راته ووایه چې لومبۍ ته خیرالي وایو زموږ دفتر ته رالې زه شعرونه وایم شعرونه وایي دا راته ووایه دې کسانو ته به کم کم شعرونه وایي چې ښکلي ښکلي او بهترین شعرونه وي هغه سره شعر کا چې تا یې زده کړي تاله درځي وی کله کله سکي سړی غم غلطوي سړی ساجي به زړه لري دغه شرابي سړی په ذکر مې شروع کړه او توبو له مې زور ورکو تر خولې پورې راغلې مې ټپه وه خو روژه وه او باران لس ورځې ورېږه او نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزمه او تا ویل نن زم سبا به راشم میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمارمه او نه پبجي ګام نه فری فایر ګام او نه مې څه جانو مانو شته بس هسې دغه شان ټوله ورځ آنلاین یم د عاشقانو ته لږ نټ سلو کوم تور یم غنم رنګه یم که خړ یمه یاره تر خپل وسه درته پړ یمه بار بار د تلو مه وایه کلاړې نو اسده ته بلا په لارې زه به مړ یمه یو شعر درته بل وامه چې ژوند مې ښه ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی سهار څه ټایم راتللی چې زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرګاري وی او صادر مې چوخ اغوستی وی نه بیلټ مې نه وردي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولی مې کلټي وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په لږه مې کار نه کېږي 8000 تنخوا وی ولاړه چې مې د کور مخې ته تکه توره کرولا وی په هر جیب کې چې 60,000 روپۍ پرتې زما وی په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وی وړو چې راله پی راوړلې د چا چې لنګې غوا وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې یې وتلې 45 کیلو دی دا صد وستا جادو مه څومره ځوانې د مزو دی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی نو استاد چې دا سخیل به دې هم ښکل کړی په دې راز وی چې ستړی مې څاروي کې ویم چې ځم چېرته استاز وی یو شعر درته بل وامه چې د ده څه نوم دی نجیبو وی جوان کو بیرتانه وی نه مړ به وی مرګ که د خفګانه وی نه مړ به وی ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې دي رضا خو د خانه وی نه مړ به وی او زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه کو بې ایمانه وی نه مړ به وی زه دې 2-3 میاشتو رنځور کړمه عشقه د پخوانه وی نه مړ به وی زه په مینه کلکه عقیده ساتم زه کو بې ایمانه وی نه مړ به وی زه د نجیب خان د مور په دعا رنګ یمه بیل که د بابا نه مې نه مړ به وی زبردست شعرونه کوم ځای و دا د کوم ځای پیدا کړي دي دا زه د شپې جوړم په کټ کې 12 نه مخکې دا څنګه دا کومه فارموله ده ستا سره دا زه پړه کې جوړم زما په سر کې د پیسه مازغه دي ماشاءالله ولې پیسه دونه هوښیاري او که نه او دا راته ووایه چې څونه شاعري دي چې کومه ده د خلکو یې زده کړې هغه مطلب تا له چا نه زده کړې څوک دې خوښتی په شاعرانو کې په شاعرانو کې منیر بنیری صحیح او مخکې څه وایې چې غټ شاعر به جوړېږي که څه به جوړېږي غټ شاعر به جوړېږي او خوږ شاعر به جوړېږي که نه دقه خبره ده دا راته ووایه دې زر په دې سر کې دې پټه ده دا د کوټې نه ورتاو شوي ژوند څنګه روان دی ژوند ښه صحیح روان دی مزو کې روان دی خوشحاله یي ما زه په دې لاره راتلمه تاسو ته یې دې په دې لاره باندې هر رکشې والا ته هر ګاډي والا ته به سلام کوو
او د هغوی سره به یې دوا سلام کړو. دا راز راته ووایه چې دا رکشو والا ستا څه دي دونه دا مې اشنایان دي ټول دې اشنایان دي او که نه هر رکشې والا ته به دې سلام کوو هغه سره به هغه به ته سلام کوو. دا څه وایي لکه ستا رکشو والا ډېر خوښ دي؟ ښه صحیح. نو نور شعرونه تا وایي څه د ستا لپاره یو شعر به وایم هغه شعر هغه راته ووایه که نه. وي زړه دې رانه وړی دی او وارې به درځم زړه دې رانه وړی دی او وارې به درځم او اسه د دیدن راوړه ستا دپاره به درځم او یاري د غټې جینۍ خوند کړي چې زنځله شي یار په غېږ کې تختوینه او سهار وختي مخې لراله نجیب وی لکه د میخې پرشېده سټتې شومه او مسافري پرېږده جانانه او کلي کې چرګې پټوه خوشحاله یم او ما ته چې نیغه نیغه کېږي نو نیغه دې پلار ته شجینه دې راکوینه او زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم ما په غلار پرېږدی زه یو ملنګ سړی یم او په ډېرو څه کوي بلا دې والم ملګری یو ساته خونرې ساته او زه نه د شر سړی یم او نه د جنګ سړی یم ما په قلار پرېږدی زه یو ملنګ سړی یم او درد یې په زړونو کې بچي لکه د مار کوي او یاران یو کار کوي چې بد وخت کې ګزار کوي قسم دې کو د مینې په معنی باندې پوهیږي او وړه شانتي جینۍ مې کلیواله خوښه کړي مخ په قبله که چې دې نه یم خوښ تیره کلمه که چې دې نه یم خوښ او تاسې د مور د مخې ګپ لګی او یا الله دې مړه که چې دې نه یم خوښ او څوک راته پاگل څوک لیونی وایي رقیب راته د یار د کلي سپی وایي او زه پې خفه نه یم ښه خوشحاله یم ما ته چې مې خپل اسد زړګی وایي ماشاءالله او تا د چشمو په باره کې مې وي چشمې سترګې دې ښایسته دي د چشمو تاوان پې مه کوه دا خلک ظالمان دی د کتو نه به دې وباسي ارشاد بل شعر خوځه وی یو شعر بل دی صبر کې ثواب دی انتظار کې میلاویږي نو څه درته د مینې نه انکار کې میلاویږي تاودې څپېړې او دې مخله مې رادرومې تاودې څپېړې په دې ښار کې میلاوي لکي کوه قاري صاحب غریبي کوه قاري صاحب سیالي کوه قاري صاحب ښه مستي کوه قاري صاحب څو ګوټونه دې خرام دي ښي کوه قاري صاحب او چانده مه کوه قاري صاحب دا خو د دغه شعر دی د منیر بونیري شعر نه دی ولې نه منیر دی خوښ دی یو درته د منیر بونیري بل واما چې د خټو ګټو کور وي خر دیوال په لوګي تور وي دنګ چینار پکې ولاړ وي د چنچڼو پکې شور وي او زه راپېږم د یخنۍ نه تا بل کړی راته اور وي خویندې رونه رانه تاو وي بس قصې د پلار او مور وي او زمونږ کلي کې نور څه دي لیوني او خوله او لور وي بس چې امن وي یارانو خوشحالۍ به په ګډا وي لیونی غم به شمکور وي مینه نه خلک مې خوښ وي او که سپین وي او که تور وي وي منیر نسکي خو چې اوس کې پروت تمامه شپه نسکور وي بس تاسو امید لرم د سهیل اوتر صاحب شعرونه به مو اورېدلي د هغې نه به درته پندوس شوي وی انداز یې د کمال دی او خبرې د کمال دي مطلب داسې سادګي ده پکې او داسې د غریب طبقې سره تعلق لري نو امید لرم د ده سره به تاسو مدد هم کوئ د ده داد هم ورکوئ او اجازت نه غواړم اوتر صاحب اجازت والو اجازت لا ماله کنه اجازت لالو شعرونه وامله نو ته خو شعرونه غم مې په سازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو غم مې په سازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو ولې ونی ستا نومونه لیکمه لاس مې په پلیټونو باندې ختم کو زه نجیبه اوس ارشاد نور خوراک کې دې څه خوښي خوراک کې میوه کې په میوې کې مې بنانا او ایپل دې خوښي دا به انشاءالله وخورې ښه او زه ټیک ته اجازت به والو نور شعرونه به بیا شي او انشاءالله ځای راته معلوم شو که نه نو اجازت نه غواړو الله په امان